الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه خوشحالم چې یو ځل بیا د روژې لړۍ خپرونه کې له تاسې سره یم. خوشبختانه یو ځل بیا شیخ صاحب عبدالرحمن عابد له موږ سره میلمه دی. د شیخ صاحب څخه اول ورته ښه راغلاست وایو شیخ صاحب ته، او بیا شیخ صاحب دا پوښتنه لرو چې حقیقي روژه دار څوک دی او حقیقي روژه څه شی دی؟ د دې باره کې کوم معلومات راکړئ شیخ صاحب. تاسو هم ډېره مننه. الله مو طاعت او عبادت قبول کړه او مننه چې زمینه مو برابره کړې ده. الحمدلله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زهم تخبل نوبت طولو درنو اوریدونکو هیوادوالو ورونو خویندو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. عزتمندو دا یوه ډېره اړینه بنیادي او مهمه پوښتنه ده چې حقیقي روژه څه ده او حقیقي روژهدار انسان کوم یو دی. که حقیقي روژه مو معرفي کړه نو حقیقي روژهدار پیژنو، که حقیقي روژهدار مو معرفي کړ نو حقیقي روژه هم پیژنو. او دا ډېره اړینه خبره ده چې د روژې میاشت او په روژې بحث کېږي، د روژې تعریف باندې بحثونه کېږي، احکامو باندې بحثونه کېږي، په فضایلو په فوایدو باندې بحثونه کېږي او همداراز ورته نورو مسایلو. خو که یو سړی حقیقي روژه ونه پېژني، حقیقي او په حقیقي معنا باندې روژهدار ونه پېژني، څنګه پوه شي چې څوک صحیح او څوک غلط دی؟ د دې وجه نه الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې دغه اصل ته ډېر دقیقه اشاره کوي. دغه آیات چې موږ تلاوت کړه او د نبي علیه الصلاة والسلام فرمان مو چې ولوست، دې دواړو کې دې خبرې ته په ډېر دقت سره اشاره شوي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده. قرآن انقلاب و بدلون راوړي، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، او انسان کې بدلون راوړي. او دغه قرآن په رمضان میاشت کې نازل شو د دې لپاره چې په دغه میاشت کې انسان کې بدلون راشي او د دې د روژې نه مخکې حالت او اوس حالت چې دی فرق وکړي، یو شان باید نه وي. د دې وجه نه روژهدار انسان، حقیقي روژهدار انسان یا حقیقي روژه به څنګه تعریف کوو؟ هغه څوک چې بدلون پکې راغی په روژې کې او بدلون یې تجربه کړ او د روژې نه مخکې حالت کې تغییر راوسته، دا حقیقي روژهدار دی او دا روژه هم حقیقي روژه ده. ځکه چې وبینات من الهدى والفرقان، یو دې کې بدلون راغی، بل د هدایت په لار باندې سوق شو، بل دغه روژه د هدایت سره مل ده. دغه انسان کې د طاعاتو د عباداتو هغه طرف چې دی غښتلی شوی، پیاوړی شوی او قوي شوی دی. یو بحث چې بدلون په انسان کې راشي او تجربه یې کړي او عملي کړي. دویم بخش چې حقیقي روژه او حقیقي روژهدار ته وپېژنو هغه ده چې ډېر غښتلی، ځواکمن او قوي همت به لري، اراده به لري، پیاوړی عزم به لري، متانت به لري، په عباداتو کې به خوښي احساس کوي. د دغې موسم په راتګ سره به داسې فکر کوي چې یو ډېر نازولی مېلمه راغلی، ډېر کم وخت ما سره دی او څنګه اعظمي استفاده ترې وکړم. په دې فکر کې به په دې سوچ کې به چې اعظمي استفاده د دغه مېلمه نه څنګه وکړم او څنګه خوشحاله وساتم. یو تخطیط، یو پلان، یو برنامه د دې سره لري چې ټول قولي، فعلي او مالي عبادات منسجم منظم کړي او د پلان سره مخ په وړاندې لاړ شي. نفلي عبادات، منځونه، صدقات، خیراتونه، احسانات څنګه وکړم، ذکر، اذکار او استغفار او تلاوتونه څنګه وکړم، الله ته څنګه سر په سجده شم، احسان او ښېګڼه او د ټولنې
په ګټه او خیر باندې څنګه استعمال شم. په دریم قدم کې داسې فکر وکړئ چې د روژې هدف او روژهدار انسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ټول غوره کړنې غوره خویونه دا به په ځان کې راولي او ځان به پرې ملبس کوي او ځان به په سینګار کوي. والتحلي عن الرذائل او ټول بد خویونه ناکاره خویونه پس خویونه د هغې نه به ډډه کوي، هغې نه به ځان په یو طرف کوي. خو خویونه ته مطلق اشاره کوو، مش نمونه خروار ځکه چې وخت کم دی لږه اشاره کوو. خو خویونه لکه د قرآن تلاوت او قرآن سره تعلق، د قرآن تلاوت او ذکر، د قرآن ترجمه او د قرآن معانی زده کول او د قرآن مضامینو ته فکر او سوچ او قرآن سره پخلاینه، ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب، استغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، دعا د الله نه کول په خپلو ګناهونو باندې ژړل، تضرع، عاجزي، تهجد، قیام اللیل، جود، احسان، صدقات، ګڼ بابونه دي د ښېګڼو. خو خلاصه کوم چې د ښېګڼې خویونه به په ځان کې راولي، عفت، پاکدامني، پاکلمني وغیره. او د بدو خویونو نه به ځان ژغوري. ولې به ځان ژغوري؟ ځکه الصوم جنه، روژه په حقیقي معنی کې جنه سپر دی. څنګه سپر دی؟ لکه څنګه چې سپر په جنګ کې د دشمن د ګزار نه تا ساتي، دا به د شیطان د ګزار نه تا ساتي چې شیطان دې وتیر باسي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، چا چې د دروغ وینا، ناروا وینا، ناروا کړنې، ناروا مجلسونه، د فسق او فجور مجلسونه ترک نه کړل، په هغې باندې عمل ترک نه کړ، فلیس لله حاجة فی ان يضع طعامه وشرابه. الله دې ته اړتیا نه لري چې خوراک او څښاک پرېږده، خولې له دې قلف او تاله واچوه، بلکې رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ډېر کله چې یو سړی روژې خو صرف یې خپله خېټه وږې کړي او کله سړی په مانځه ولاړې قیام کوي، خو لیس من قیامه الا السحر، صرف یې ځان ستړی کړی، بېخوبي کړي، الله یې نه دی راضی کړی ځکه چې دې رضایل نه دي پرېښي. نو روژه جنه یعنې سپر دی. څه معنی؟ د دروغو نه به دې بندی ساتي، به دې د غیبت نه، نمیمت نه، چغلۍ نه، رشوت نه، خیانت نه، د بدو مجلسونو نه، د بدو یارانو د دوستانو نه، د بدو بنډارونو نه، د بدو لیدو نه، د بدو اورېدو نه، د بدو ځای ته د تګ نه، دې ټولو نه تا ژغوري، تا به ساتي. کله چې په دې شکل باندې تا روژه وکړه نو صوم په لغت کې امساک وایي، ځان بندول. نو ځان دې بند که د الله د نافرمانۍ نه. نو چې د الله د نافرمانۍ نه بند شي، بالاخره تا کې یو قوت پیدا شو چې د الله په طاعاتو باندې تګ درته آسان شو. تګ درته ولې آسان شو؟ ځکه تا د آسانه تګ دپاره زمینه برابره کړه، وسایل دې برابر کړه، ځان کې بدلون راوسته. نو دا شهر الفرقان دی، د بدلون میاشته. نو د روژې په راتګ سره به تا کې بدلون راځي. نو روژهدار انسان به هم دې کې بدلون راځي، په تعامل کې، په برخورد کې، په خبرو کې، په ناستې کې، په پاستې کې، په ټولو کړنو کې، په لیدلو کې، په ټول اعمالو کې به بدلون راځي. او روژې کې به بدلون څه معنی؟ حقیقي روژه به څنګه معلومیږي؟ د روژې په نیولو به خوشحاله وي، په روژې باندې به خوشحالېږي. اوس راځو مولوي صاحب محترم، یو بله پوښتنه د یو ورور کړې وې که چېرته یو مسلمان بنده ته دا روژه نیول یو بوج شي، یو مجبوریت شي ورته، او هغه دا روژه نیول یا د خوراک څښاک نه صرف ځان بند کړي او وایي چې بس الله را لېږلی ده اوس به یې نیسو، یو مجبوریت دی، آیا د دې روژې کې کوم نقصان راځي؟ دا روژه یې صحیح کېږي که نه؟ نقصان راځي، بلکل. دا یو ډېره بنیادي خبره ده. الله پاک چې ټول طاعات په موږ باندې فرض کړي دي چې زموږ ګټه ده، د الله ګټه خو نشته. روژه چې ده دې کې حکمت دا دی چې زموږ د اخلاقو پاکي کېږي، کدورات، حسد، کینه او دا ټول بد اخلاق د موږ نه زغلي، زموږ نه تیښتي، زموږ نه کډه کوي، موږ نه کوچ کوي. نو روژه په حقیقت کې تعذیب نه دی چې الله غواړي موږ وږي او تږي پاتې شو، نه، بلکې دا تهذیب دی، زموږ د روزنې، زموږ د تربیې، زموږ د ټریننګ. لکه په دنیا کې چې موږ ګورو هر څوک خپل پولیسو، خپل اردو او خپل عسکر روزي، هغې ته ټریننګ ورکوي، تمرین ورکوي، صح حالت سره یې مخ کوي، دې دپاره د جنګ په میدان کې، په عملي میدان کې ناکام نشي، شکست ونه خوري. دغه شان د روژه موږ دپاره
د ټریننګ میاشته دا موږ ته د تعذیب او د تربیې میاشته موږ موټر موږ پیسې ورکو هلته یې ورو سروس لا هغه وینځي هغه د تیلو باندې سپری پکې وغیره چې دا تازه شي دا پاک شي او د دې نه خیرې لاړ شي دغسې روژه زمونږ د خیرو د طهارت لپاره د بدن د طهارت لپاره د ذهن د فکر د سوچ د ټولنې او الله سره د رابطې د غښتلي کولو الله سره د محبت د ګټلو لپاره ده او که دا په ځان باندې څوک بوج کړي دا انسان ډېر نقصاني او ډېر تاواني دی هغه حکمتونه فلسفي چې د روژې دي هغه یې نه دي درک کړي. مننه ژوندی اوسې شیخ صاحب محترم الله مو ژوندي لره زموږ نننۍ خپرونه همدې ځای پورې خیر اوسئ. مننه د تاسې محترمو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو. که غواړئ نور اسلامي معلومات موضوعګانې او خپل سوالونه پوښتنې موږ سره شریکې کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. مننه خیر اوسئ. الله مل